السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری صدیق افریدي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله به په نیکو هیلو وئ. ملګرو، نن د سره یو اهم خبر شیر کوم. زه لایف راتلم هم نه، خو ډېر د افسوس مقام دی. موږ د اغیار نه ګیله کوو چې اغیار دا وکړل، اغیار زموږ د قرآن بېزتي وکړه، اغیار زموږ قرآن وسوځولو، هغه زموږ د پیغمبر بېزتي وکړه. خو به هر حال چې بهر له خبره شي ټول خلک راوچت شي چې هغه داسې وکړو، داسې به وکړم او داسې به وکړم، ما به داسې کړم. خو چې یو سړی د خپل کور سړی وي او هغه راوچت شي ستا د قرآن بېزتي کوي، ستا د نبي بېزتي کوي، هغه ته به موږ څه جواب ورکړو؟ ما غوښتلم نه چې زه لایف راشم، خو مجبوره شوم ځکه چې نن د دې خلاف څه اکشن وانه خیستل شي نو سبا به بل راوچتېږي. د سوشل میډیا دور دی، هر سړی ځان مشهوروي په څه ناڅه طریقه باندې، خو داسې خو نه چې ته پکې د قرآن بېزتي وکړه ځان مشهور کا. د بونیر وینز والا ښه تکړه ملګري دي، تکړه کسان دي، خو داسې خو نه چې ته د قرآن بېزتي پکې کې. دغه یو ټکی دغه کړی دی، همداسې عام کتاب ته د قرآن نسبت ورکړی دی. ډېر بدې کړي دي، ښې نه دي کړي. حکومت ته پکار دي چې دې خلاف سخت اکشن واخیستلی شي، ځکه چې سبا بل څوک داسې نه کوي. او بونیر وینز والا ته هم پکار دي چې زر تر زره دا ویډیو ډیلیټ کړي او فیسبوک دا نه مخوا کړي او د یوټیوب چینل نه مخوا کړي. ستاسو ورور صدیق افریدي، السلام.